ځوانه انجلۍ او بنده کمره. محترمو دوستانو، په بغداد کې یو ځوان و چې ډېر ښکلی و. د هغه کار د نال جوړول و. نال هغه څه ته وایي کوم چې د اسانو په پښو کې لګول کېږي. هغه به نال هم جوړول او هم به یې د اسانو په پوندو لګول. د نال جوړولو په دوران به هغه نال د بټۍ په سرو لمبو کې کېښود او بیا به یې د خپل لاس په ذریعه هغه نال له سرو لمبو نه راوایستول او د خپلې خوښې په اندازه به یې د هغه شکل تشکیل کړ. خلکو چې به هغه ته وکتل نو لیونی به یې تصور کاوه او حیران به هم شو چې په هغه د اور اثر ولې نه کېږي. یو ځل د یو بل ښار سړی هغه ته راغی. کله چې هغه سړی دا ماجره ولیده نو هغه په تجسس سره له هغه ځوانه وپوښتل چې په ګرمه اوسپنې نیولو سره په هغه باندې د اور اثر ولې نه کېږي او لاس یې ولې نه سوځېږي. هغه ځوان په ځواب کې ورته وویل چې هغه په تیزۍ سره نال راپورته کړي نو ځکه یې اوس اثر نه پرې کېږي. نو ځکه د ګرمې اوسپنې راپورته کولو لپاره هغه ته د کوم اوزار ضرورت نه پیدا کېږي. هغه سړي ورته وویل چې نه، زه دا خبره نه در سره منم، دا کومه بله خبره کېدای شي. هغه سړی ورته وویل چې ما ته د دې حقیقت ووایه. ځوان ورته وویل چې ښه نو بیا واوره. په بغداد کې یوه ډېره ښکلې انجلۍ وه. کله چې د هغې مور او پلار د عمرې ادا کولو لپاره لاړل نو له کومې پېښې سره مخ شول. هغه دواړه همهغلته مړه شول او دغه انجلۍ خوار او زاره په هغه ښار کې خپل ژوند پیل کړ. هغه ډېر حیاناکه انجلۍ وه چې له کوره نه راوتله. اوس هغه خواشینې وه چې ژوند څنګه تیر کړي. ډېر د پریشانۍ او خفګان په حالت کې آخر هغه زما کور ته راغله او زما دروازه یې راوټکوله او ویې ویل آیا ما ته یو ګلاس سړې اوبه راکولی شې؟ ما ورته وویل چې او یو ګلاس اوبه مې هغې ته ورکړې. هغې نجلۍ راته وویل خدای دې تا ته اجر درکړي. ما ترې وپوښتل آیا ډوډۍ دې خوړلې ده؟ هغې وویل نه، ما له ډېرو ورځو راهیسې هیڅ نه دي خوړلي. ما ترې وپوښتل چې ولې؟ نو هغې ما ته خپله کیسه بیان کړه او ویې ویل چې زه نه پوهېږم چې ژوند څنګه وکړم. ما هغې ته وویل چې ته ماښام زما کور ته راشه او له ما سره ډوډۍ وخوره. زه به تا ته ستا د خوښې خوراکونه تیار کړم. هغه ځوان وایي چې ما د هغې لپاره کباب او ښه خوراکونه تیار کړل. هغه د ماښام په وخت کې زما کور ته راغله او ما خوراکونه د هغې مخ ته کېښودل. کله چې هغې ډوډۍ ته لاس وغځاوه نو ما دروازې ته زنځیر ولګاوه او زما نیت ورته خراب شو ځکه چې هغه ډېره اسانه موقع وه چې زما په لاس کې وه. کله چې ما دروازې ته زنځیر ولګاوه نو هغې ما ته وکتل. هغې ما ته وویل چې زه ډېره مایوسه یم، مرګ ته نږدې یم او په لنډه موده کې مړ کېږم. او ویې ویل چې ای زما وروره، د خدای لپاره ما پرېږده. هغه ځوان بیانوي چې زما پر سر د شر بت سوار و. ما هغې ته وویل چې داسې موقع بیا ما ته نه میلاویږي، زه تا نشم پرېښودلی. هغې جنۍ ما ته وویل زه تا ته د خدای او رسول په نامه هیله کوم، له ما سره زما د عزت پرته نور هیڅ هم نشته او داسې نه وي چې زما عزت هم لوټ شي او بیا له ما سره هیڅ هم پاته نشي او بیا که په هغه حالت کې زه ژوندی هم پاته شم د مړي په شان به شم. هغه ځوان وایي کله چې مې د جنۍ دا خبره واورېده زه له خدای وډار شوم. ما د دروازې زنځیر خلاص کړ او د هغې خوا ته ورغلم او بښنه مې ترې وغوښته چې پر ما باندې یو عجیب کیفیت راغلی و او اوس هغه کیفیت ختم شو. اوس ته خپله ډوډۍ په آرامه وخوره، له ننه بعد ته زما خور یې. کله چې هغې دا واورېدل نو الله ته یې سوال وکړ چې ای الله، د ما پر دې ورور د دوزخ اور حرام کړی او په چغو چغو کې یې وویل چې ای الله، نه صرف د دوزخ اور بلکې هر اور پرې آرام کړی. ځوان وایي چې انجلۍ دا دعا وکړه او لاړه. یو ورځ ما په خپل دکان کار کاوه او اوسپنه مې ګرموله. بې له پامه ما هغه اوسپنه پر لاس راپورته کړه، مګر زه حیران شوم چې هغه اور زما پر لاس هیڅ اثر ونه کړ. بیا ما ته د هغې نجلۍ دعا را یاده شوه
الله تعالی دې دوستانو مونږ او تاسو ته د پوهې او نیکو عملو توفیق راکړي. آمین.